حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی یو ځل داود علیه السلام ته وفرمایي چې ای داود کو دې ګناهګار بنده ته پته ولګېده که نه چې زه د ده سره څومره مینه کوم دې ګناهګار بنده ته پته ولګېده چې زه ده ته څومره مینه ورکوم د ده څومره په انتظار یم کو دې خبر شو دې به خپل زړه وچوي خو ما ته به ځان راورسوي ای داود چې د ګناهګار سره دومره مینه کوم د نیکانو سره به څومره مینه کوم د نیکانو سره به څومره مینه کوم څومره مینه کوم الله تبارک وتعالی هغه ابن قیم رحمه الله فرمایي وی الله تبارک وتعالی د ګناهګار بنده داسې په انتظار کې ناست دی داسې په انتظار کې چې یو مور ده او بچی ورک شوی دی بچی ورک شوی دی دې مور له نه خوراک خوند ورکوي نه خبرې خوند ورکوي هر ټایم په دې بچي پسې جاړي او خفه ناسته ده او دا مور د شپې ناسته د شوګیره کې خوب ورنه ورځي خپل بچی یادوي او په دې کې ورته ناسته په دبار نه اواز وشي چې ستا زوی راغی ستا نو دا مور چې په دغه ټایم کې څومره خوشحاله شي که نه الله تبارک وتعالی د دې نه زیات خوشحالېږي چې کله ګناهګار بنده وي الله ما معاف الله ما معاف کړه ما معاف کړه الله تبارک وتعالی د دې نه زیات خوشحالېږي الله تبارک وتعالی فرمایي یا ابن آدم یا ابن آدم إني لك محب فبحقي عليك كن لي محبا الله تبارك وتعالى فرمایي ای بنده زه ستا سره ډېره مینه کوم زه ستا سره څه کومه ای بنده زه ستا سره ډېره مینه ساتم نو فبحقي عليك كن لي محبا زما هم په تا دا حق جوړېږي چې ته را سره مینه وکړې که نه الله تبارک وتعالى فرمایي ای بنده زه خو ستا سره ډېره مینه کوم زما دا حق نه جوړېږي چې ته را سره مینه وکړې زما هم دا حق جوړېږي چې ته را سره څه وکړې مینه وکړې او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی یا ابن آدم ای د آدم بچیا ای د آدم زیا خیری علیک نازل زما خیرونه خو په تا باندې نازلي باران در باندې ټیم په ټیم ورېږي نور در باندې لګي اوبه در کومه خوراک در کومه زما ټول نعمتونه بنده ستا دپاره دي وشرک الی ساعي او ستا د طرف نه ما ته صرف خفګان رارسي زه په تا باندې خپل خیرونه نازلوم او ستا د طرف نه ما ته خفګان دی ما خفه کوي نو ما خوشحاله کوي نه ګناهونه کوي او بیا الله نبی علیه السلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی فرمایي یا ابن آدم ای د آدم بچیا ای د آدم بچیا انا اتحبب علیک بالنعم زه خو په تا سره مینه کوم ځکه په تا باندې څه کوم نعمتونه کوم زه د خپل مینې اظهار چې کوم نو په تا باندې نعمتونه کوم وانت تتبغض الی بالمعاصي او ته زما نه نفرت کوې په ګناهونو سره زه ستا سره مینه کوم نعمتونه در باندې کوم ته زما نه نفرت کوې نو ګناهونه کوې دا ولې کوې بنده ای د آدم زیدا ته ولې دا چل کوې او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي فی کل یوم یأتینی ملک کریم بقبیح فعلک هر ورځ یو عزتمند فرشته ما ته راځي یو عزتمند فرشته ما ته راځي او ستا ګناهونه ما ته راوړي روزانه یو فرشته ما ته ستا ګناهونه راوړي داسې ګنده دې ما ته پیش کوي داسې ګنده دې ما ته پیش کوي لکه مور ته چې ګنده بچی پیش کړی شي مور بچی ګنده کړي که نه مور ته پیش کړی شي نو مور پرې راونډلي صحیح کړي کړي پاکي تا ما ته روزانه د ګناهونو داسې ګنده پیش کوي او وفي خلوتك وفي خدود شهواتك اذكرني وسلني انا انزعها من قلبك اے الله تبارک وتعالی فرمایي بیا هم ته په یوازیوالي کې چېرته یوازې کښېنې ما یاد ما ته دومره ګنده ته پیش کېږي خو بیا هم ما په یوازیوالي کې یاد کا نو ان انزعها من قلبك دا ګناهونه به ټول زه ستا د زړه نه وباسم تا به پاک صفا کړم تا به څه کړم پاک صفا کړم بیا به دې پاک صفا کړم حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله انسان ګناه کوي که نه ګناه نو دا فرشتې وایي الله دا ستا ډېر نافرمان الله دا ډېر نافرمان دی مونږ ته اجازت راکړه چې دې مونږ تباه کړو دې سمیږي نه الله دې سمیږي نه مونږ ته اجازت راکړه مونږ یې تباه کړو ځمکه وایي الله په ما باندې روزانه ګناهونه کوي ما ته لږ اجازت راکړه چې زه ځان ته راوکاږم زه ځان ته راوکاږم چې زه خو دې ځان خلاص کړم اسمان وایي الله ما ته اجازت وکړه زه پکې د کاڼو باران وروم کاڼي پې برسم کاڼي پې وروم الله ما ته اجازت راکړه اسمان اوبه وایي الله دا ډېر نافرمان دی ډېر ګناهونه کوي
مونږ ته اجازه راکړه مونږ یې غرقو ډوبه وي. الله تبارک وتعالی په جواب کې څه وایي؟ ای فرشتو، ای ځمکې، ای اسمانه، ای دریابه، خو ستاسو بندۍ خو وکړئ ورسره، خو ستاسو بندۍ څه چې زړه خو غواړي هغه ورسره وکړئ، خو که ستاسو بنده نه زما بندۍ نو ما ته یې پرېږدئ، زه یې معاف کومه. زه یې څه کومه؟ زه یې معاف کومه، بنده خو زما دی نو تاسو ولې دا خبرې کوئ؟ الله تبارک وتعالی دومره مهربانه ذات، دومره مهربانه ذات، خپله روزي خپل رزق دا څه کوي؟ دا حلال، د حرامو نه ځان وساتئ چې حرامه ګټې الله تبارک وتعالی تعالی حلال وکړي.